صاحب مبارک زندگی د دو شیانو دارو مدارو پاغه باندې په دو شیانو باندې دارو مدارو او هغه دو شیان یو طاعت حق او یو د خدمت خلق. طاعت حق د الله پاک عزوجل اطاعت د الله پاک عزوجل کلام الهی کې چې څومره احکامات دي، کاغه فرایض دي، کاغه واجبات دي، کاغه سنن دي، که د حدیث صحیحونه ثابت دي، څومره احکامات دي، هغه باندې صاحب مبارک عمل پیراو او باغې کې د دوی مبارکو په زندګۍ کې یو قسمه داسې څوک مستحب نشي وښولی چې دوی مبارک هغه مستحب تر کړی دی او خپله زندګۍ کې چې کوم د هغې خدمت خلق چې کوم پهلو دی هغه یو ډېر وسیع مضمون دی. یقینا علامه شعیب صاحب ستاسو ته په هغې باندې ښه روشنۍ واچوله او د دې نه به زه صرف دا یو بیان کړم چې د دوی چې کوم جامعه جنیدیه غفوریه دا یو اونه لګولې ده او هغې نه کوم خیر ټولې اهل علاقې ته رسېدلی دی. د هغې مردان او دا ټک نه راونسه تر افغانستان د کابل او کندهار پورې چې څومره ډېر داسې مدارس دي چې هغه قایم شوي دي او په هغې کې زرګونو خلکو ته دیني علوم ورسي، قرآن اسرار او رموز هغې ته په سینو کې ورچول کږي، تزکیه نفس کږي، هغه صاحب مبارک الحمدلله د دغې چې کوم جامعه جنیدیه غفوریه په شکل کې زمونږ ته عمارت ودرولی دی او دا اداره یې کام کړې ده الحمدلله. په دې په تواسط سره او دې په ذریعې سره دا فیض عام دی او دا د دې نه علاوه بېشماره پهلو دی چې د ده مبارک په هغه باندې خبرې وکړی شي. خدا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی د داسې انسانانو متعلق چې هغه الله پاک عزوجل ته خوښ انسانان دي. ان من عباد الله لاناسا وی بعضې د الله پاک بندگان داسې دي ما هم بانبیاء ولا شهداء وی دوی نه انبیا دي او نه شهدا دي. یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامة بمکانهم من الله وی دوی لبا قیامت په ورځ باندې الله پاک عزوجل چې کومه مرتبه ورکوي انبیا او شهدا به په هغې باندې رشکه چې مونږ ته هغه منزل او هغه مرتبه میلاو شي. داسې نه ده چې انبیاو نه دا خلک ډېر اوچت دي، بلکې نبی علیہ السلام مبارک د دې حدیث دا مطلب یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامة قیامت په ورځ باندې با رش کوي انبیا او شهدا چې دا چې کوم بعضې بندگان دي هغوی ته چې کومه مرتبه میلاو شوې ده دا زمونږ ته میلاو شي. دا د نبی علیہ السلام مبارک حدیث ته ابو داود شریف کې. نو صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله تخبرنا من هم، مونږ له خبر راکړه چې دا څوک دي. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل هم قوم دا یو داسې قوم دی چې تحابوا بروح الله على غیر ارحام بینهم چې دوی به یو بل سره محبت کا علاوه د دې نه چې دوی به څه خوني رشته نه وي په خپل منځ کې نه ولا اموال یتعاطونها او دوی به په خپل منځ کې څه کاروباري شراکتداري هم نه وي، څه لین دین به هم نه وي، صرف د الله د رضا دپاره به یو بل سره دوی محبت کا. دا هغه خلک دي چې دوی با فوالله نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما د قسم په الله باندې وي چې ان وجوههم لنور چې د قیامت په ورځ به د دوی مخونه پړکږي و انهم لعلى نور او د دوی به د نور په منبرونو باندې پسه فایز یو پاسه به په ناست وي. دا هغه خلک چې د الله د رضا دپاره او د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رشتې سره یو بل د دې رشتې باندې یو بل سره پیوستي او د دې متعلق یو بل سره د دې د وجې یو بل سره محبت کا. قیامت په ورځ به د دوی مخونه پړکېږي او د دوی به د نور په منبرونو باندې به ناست وي او دوی به لا یخافون
دوی با هیڅ قسمه خوف نه کوي اذا خاف الناس چې کله خلق په هغې ورځ باندې یریږي ولا یحزنون اذا حزن الناس او نه به دوی غمزده وي په هغه وخت کې چې ډېر خلک به غمجن وي دا هغه خلک دي چې صرف او صرف لا اله الا الله دې کلمې د وجې یو بل سره محبت کا. صاحب مبارک ټول عمر دا کار کړی دی چې هغې هر انسان لا چې څوک هم متعلق شوی دی دا یې ورته ویلي دي د شرک قلقه مایه کړې ده د بدعاتو د الله قلقه مایه کړې ده او دا یې ورته ویلي دي چې ته دا وایه بچیه او هر چا ته به یې وراره په لفظ سره مخاطبه کړه ای وراره دا وایه لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله الا الله او دې نه علاوه مراقبه د مبارک ډېره خوره کړې ده د دې نه مخکې حاجي ګل صاحب مبارک خوره کړې ده مراقبه د 1980 کې ساینسدانانو د دې اعتراف وکړ چې دا میډیټیشن دا مراقبه د دې څومره فواید دي جسمانی څومره فواید دي روحانی څومره فواید دي الحمدلله. صاحب مبارک د دې نه مخکې د سلګونو کالو نه مخکې الحمدلله د خاندان او د دې نه مخکې منکی شریف صاحب مبارک او بیا د سواد صاحب مبارک دا شی په دغو پښتنو کې دا شی عام کړی دی دا ټول چې کوم مجلس دی الحمدلله دا د صاحب مبارک ته سلام کا او مونږ ته یا ډېرې ذریعې پرېښې دي د هدایت والا مشر صاحب مبارک چې هغه د مدارسو په شکل کې دي د هغه حفاظو په شکل کې دي د علماو په شکل کې دي خو الحمدلله چې کوم یو لویه ذریعه یې زمونږ ته پرېښې ده هغه زمونږ او ستاسو ماموراد دلته تشریف فرما موجوده صاحب مبارک دی الله پاک عز وجل د مونږ او ستاسو د دوی د لمن نه مه غورځوي او د دوی نظر نه الله پاک عز وجل مونږ نه غورځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.